بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. د نن ورځې درس ته ښه راغلاست. نن به موږ تاسې د تیر درس د کسر د تجنیس یا هم د کسر هم مخرج کولو طریقې یو څو سوالونه نور به هم تاسو ته کار کوم او همدارنګه د هغه نه مخکینی درس چې غیر واجب کول او تصحیح کول وو په هغه به هم تاسو ته یو تکراري معلومات درکړم چې له یاده مو نه وځي. ښه، موږ تاسې په دې څپرکي کې اول مو د عام کسر په اړه تاسو ته وغږېدلو چې موږ تاسې که چېرې یو مکمل عدد ونه لرو، غیر مکمل عدد د یو مکمل عدد یوه برخه یي، هغه څه رقم وروښیو، هغه موږ تاسې د کسر په شکل وښیو چې کسر بیا درې برخې لري: صورت، مخرج او د کسر د یو کسري خط. صحیح ده؟ وروسته کسري عدد په اړه وغږېدلو چې موږ تاسې که چېرې یو مکمل عدد او نامکمل عدد مثلا 15 او 26 پر 27 کې ولرو، دا څنګه ورښودلی شو؟ موږ تاسې د صحیح عدد په شکل یې ورښودلی شو. او بیا مو تاسو ته وویلی چې موږ تاسې څنګه کولی شو چې غیر واجب کړو یو عدد. یو وړوکی سوال به تاسو ته غیر واجب کړمه، مثلا 2 صحیح 2 پر 4 کې دا څه رقم موږ تاسې غیر واجب کولی شو؟ موږ تاسې صحیح عدد به د مخرج سره ضرب او وروسته به یې بیا د صورت سره جمع کوو او مخرج به بیرته په خپل شکل کې لیکو. دا فرمول مو یادونه اوسي، دا ځان سره ولیکئ. هر عدد چې 10 شلي 2 15 صحیح عدد په مخرج کې چې هر څومره یې ضرب کوي او وروسته حاصل د ضرب د صورت سره جمع کوي او په صورت کې ولیکئ. دلته 2 د 4 سره ضرب سي 8 کېږي، 8 د 2 سره جمع سي 10 کېږي، په صورت کې لیکئ او مخرج بیرته خپله لیکئ. دا عملیه په نامه د غیر واجب کول دي. د همدغې عملیې برعکس موږ تاسې تصحیح کول ورته وایو. تصحیح کول عملیه 10 په 4 کې تاسې کولی شئ چې بیرته تصحیح کړئ. راسئ در وښیم تاسو ته دلته څرنګه کوو. 10 به په 4 کې تقسیم کړئ، 2 4 د 8 پاتې شو 2. خارج قسمت په صحیح شکل لیکئ، باقی مانده یا پاتې عدد به په صورت کې لیکئ او خارج مقسوم علیه به په مخرج کې لیکئ. 2 صحیح 2 پر 4 مخکینی عدد مو لاسته راغی، مشکل نشته. دغې ته موږ تصحیح کول عملیه او دغه هم غیر واجب کول عملیه. په دې کې خو مشکل نه و، ما غوښتل خو تاسو ته یو تکرار شي. بیا مو په تیر درس کې د تجنیس او یا د کسر همجنس کولو په اړه وغږېدلو، خو بیا هم ضرورت شته چې دوی ته موږ نور مثالونه هم حل کړو. اول معادل کسرونه مو تاسو ته در وښودل چې معادل کسرونه هغه کسرونه دي چې د هغو صورت او مخرج په یو عدد کې ضرب شوی دی او نوی عدد لاسته راغلی. مثلا کوم عدد، مثلا کوم رقم مثال ورکولی شو؟ یو کسر تاسې خپله ولیکئ 2 پر 3 کې د دغه معادل کسر صورت مخرج په یو عدد کې ضرب کوي، لاسته راځي. په 2 کې ضرب کوي کېږي 4 پر 3، صورت مخرج په 3 کې ضرب کوي، په 3 کې ضرب کوي 6 پر 9، په 4 کې ضرب کوي 4 2 د 8، مخرج کېږي 12. 5 کې ضرب کوي 5 2 د 10، مخرج په 5 کې ضرب کوي 15. دا ټول معادل کسرونه دي. صحیح ده؟ د 2 پر 3 کې د 2 پر 3 معادل کسرونه دي او دا پکې کوم تغییرات نه راولي د صورت په ضربولو کې او یا هم تقسیمولو کې. اوس تاسې ګمان وکړئ، داسې په نظر کې چې ستاسې لومړی عدد 10 پر 15 کې و، وروسته مو تقسیم کړه پر 2 باندې، پاتې سو 8 پر 12 کې، که نه؟ صحیح ده؟ داسې مو تاسې کولی شو چې په یو عدد ضرب کړو او یو بیرته په یو عدد باندې وویشو، نو کوم تغییرات نه پکې راځي. صحیح ده؟ نو دا معادل کسرونه شو، په دې کې مشکل نشته. موږ تاسې کولی شو د یو عدد صورت مخرج په یو عدد کې ضرب کړو او نوی عدد لاسته راوړو. نو دغه چې کولی شو، له همدې نه موږ تاسې ګټه اخیستلی شو د 2 کسرونو د همجنس کولو په همجنس کولو کې. 2 کسرونه هغه وخت هم جنس دي چې مخرجونه سره مساوي وي. یو مثال به تاسو ته دلته ولیکم. تاسې
پنځه پر څلور او درې پر څلورو کې دواړه څنګه دي سره یو همجنس کسرونه دي. صحیح ده؟ ځکه چې مخرجونه یې سره مساوي دي. خو ځینې وخت داسې تاسو ته عادت درکول کېږي چې کسرونه همجنس نه دي، مخرجونه یې سره مساوي نه دي، خو تاسې یوه ډېره ښه لاره زده ده چې هغه کسرونه څنګه کوي؟ همجنس کړئ. هغه کومه لاره ده؟ دلته یارې بیا تاسو ته درښیم. 15 په شلو کې 12 پر 2 کې دا دوه کسرونه مخرجونه سره متفاوت دي، خو کولای شئ ستاسې همجنس کوي. څنګه یې همجنس کولای شئ؟ د لومړي کسر صورت مخرج چې 1520 دي په داسې یو عدد کې ضرب کوئ، د دویم کسر په مخرج کې ضرب کوئ چې دلته مخرج 2 ده. همدا کار به د دویم کسر لپاره به هم وکړئ. 12 په د لومړي کسر چې مخرج 20 ده ضرب کوئ. وروسته عدد ستاسو ته لاس درځي باید حتما، ځکه چې تاسو په یو بل کسرونو کې سره ضرب کړي دي، حتما داسې یو عدد تاسو ته لاس ته راسي، یو کسر لاس ته درسي چې همجنس یې دی دغه بل کسر سره. 15 د 2 سره ضرب شي کېږي 10، 15 ضرب 2 ضرب شي 10، دلته شل په 12 کې ضرب شي کېږي 240 مخرج کې. ښه دلته موږ تاسې غلطي وکړه، 15 په شلو کې دلته موږ مخرج 20 و، 20 په 2 کې ضرب شي دلته 40 و. صحیح ده؟ او دلته هم 2 ضرب 40 شي 2 ضرب 20 شي 40. 10 په 40 کې او 240 په 40 کې موږ تاسې ته همجنس کسر لاسته راغی. راځئ چې نور مثالونه به هم تاسو سره حل کړو. یو بل به هم د 2 کسرو همجنس کولو مثال کوم، وروسته به بیا د 3 کسرونو او د 4 کسرونو همجنس کولو مثال به هم وروسته حل کړو. یو بل مثال تاسې وګورئ دلته 3 پر 7 کې او 15 پر 9 کې دا دوه کسرونه تاسې وګورئ همجنس نه دي. د 2 کسرونه همجنس کولو لپاره موږ تاسې مخکینۍ لاره مخته وړو. د لومړي کسر صورت او مخرج د دویم کسر په مخرج کې چې 9 ده ضربیږي. صحیح ده؟ او همدارنګه د دویم کسر صورت او مخرج 15 او 9 د لومړي کسر د مخرج چې 7 ده ضرب کېږي. 3 ضرب د 9 28، 7 9 3 15، 15 10، 7 9 3 دلته تاسې وګورئ مخرجونه سره یو شی سول او کسر هم جنس و، مشکل نشته که ډېر ښه مشکل نشته. راځئ چې اوس د 3 کسرونو او د 4 کسرونو هم جنس کولو لاره هم تاسو ته مخکې مې درښودلې وه، خو دلته به یو څو مثاله نور پرې حل کړو. 3 کسرونه په نظر کې ونیسئ. 3 کسرونه په نظر کې ونیسئ. 2 پر 5 10 پر 20 او 12 پر 3 کې 3 کسرونه دي. د همجنس کولو لپاره لومړی کسر، وروسته دویم کسر، وروسته بیا دریم کسر ولیکئ. او د لومړي کسر د همجنس کولو لپاره د لومړي کسر د مخرج د نورو سره یو شانتي کولو لپاره صورت او مخرج به په د نورو کسرونو په مخرج کې ضرب کېږي. ضرب د 20 ضرب د 3 ضرب د 20 ضرب د 3 2 ضرب د 20 کېږي 40، 40 ضرب د 3 کېږي 100، 15 ضرب د 20 کېږي 100 ضرب د 3 کېږي 300. 10 په 20 کې صورت او مخرج د دوه نورو کسرونو په مخرج کې ضرب کېږي چې 15 او 3 واوسي. 15 او 3 10 په 15 کې 50، 50 په 3 کې 1.5 سل، 20 په 50 کې 100، 100 په 3 کې
300 او همدا کار به دی د بل کسر لپاره هم وکړو. صورت او مخرج به په د دوه نورو کسرونو په مخرج کې ضرب شي، هغه 15 او 20 دي. 15 او 20 12 په 15 کې 18 په 20 کې 1200 مخرج کې 3 او 15 ضرب د 20 300 کېږي. ماته دو ضربول اسانه ده ځکه مې تاسو دلته په هغه کې درنو کړل، خو دلته تاسو بیا هم وینئ چې موږ تاسې کسرونه همجنس ول، مخرجونه یې سره مساوي سول، موږ تاسې د تجنیس عملیه دلته سرته ورسوله. یو بل مثال به هم تاسو ته وکاروم چې هغه به د څلورو کسرونو د همجنس کولو وي. موږ تاسې چې 10 کسرونه مې به هم همجنس کولی سو، اوس کوم ستونزه نه لرو. ښه 3 کسره به ولیکم، 1 پر 2 اوه پر 5 شپږ پر 9 او 3 پر 9 باندې 4 کسره دلته لرو، ټول به دلته ولیکو په قطار سره. 1 پر 2 اوه پر 5 شپږ پر 9 3 پر 9 او د هر کسر د تجنیس کولو لپاره باید موږ تاسې مخرج او صورت د نورو مخرج د نورو کسرونو په مخرجو کې ضرب شي. اوس د 1 پر 2 د تجنیس کولو لپاره باید په دغو مخرجونو کې ضرب کو. 15 او 9 او 9 دي، 15 9 او 9 دي. د دویم کسر لپاره به هم همدا کار کوئ چې صورت او مخرج به د پاتې کسرونو مخرجو کې ضرب کیږي. 2 9 او 2 9 او همدارنګه شپږ پر 9 به هم دا کار کیږي. شپږ پر 9 پاتې مخرجونه 9 15 2 دي، په صورت مخرج کې ضرب کیږي. 2 15 او 9 دي، 2 15 او 9 دي. همدا کار به د 3 پر 9 کسر لپاره هم وکړو. صورت مخرج به د پاتې کسرو کې ضرب کیږي چې هغه کسرونه د پاتې کسرو مخرجو کې چې هغه 2 15 او 9 ضرب شي. 2 15 او 9. ښه دلته 1 په 5 کې څو کېږي؟ 15 ضرب د 9 کېږي 45 ضرب د 9 شي څو کېږي؟ 9 15 دی 15 3 حاصل لرو. اوس ولور دی 28 3 یو 315 په مخرج کې لرئ تاسې. 2 ضرب د 15 10 ضرب د 9 90 ضرب د 9 610. دلته په مخرج کې 15 او 12 90 ضرب د 9 610. د بل کسر مخرج کې 2 15 10 ضرب د 90 ضرب د 610. همدارنګه د بل کسر 2 15 ضرب د 90 ضرب د 610. تر اوس د وخت پورې وینئ چې مخرجونه ټول سره مساوي دي. تجنیس مو وکړل شو، راځئ چې صورتونه هم سره ضرب کړو. دلته 9 ضرب د 2 کېږي 98 ضرب د 9 به ضرب کړو. 98 ضرب د 9 ضرب د 8 2 حاصل راځي. 9 او 9 1 او کېږي 828 پر 610 کې. دلته 2 15 10 ضرب د 6 ضرب د 8 ضرب د 420. دلته 2 ضرب د 3 6 15 دی 10 ضرب د 9 دی 200. تاسې ولیدل چې موږ تاسې وکولی سو چې دغه ټول 4 کسرونه سره هم جنس کړو. د ټولو مخرجونه 610 دي او موږ تاسې د تجنیس یا د هم مخرج کولو عملیه سرته ورسوله. 315 په 610 د 9 پر 2 کې معادل دی، د 9 پر 2 سره معادل دی. 802 په 610 کې 9 پر 5 سره معادل دی. 420 په 610 کې دی 6 پر 9 سره معادل دی. 200 په 610 کې 3 پر 9 سره معادل دی. خو موږ تاسې اوس دلته یوه ښېګڼه لرو چې موږ تاسې کسرونه سره هم جنس یا هم تجنیس سول. ډېر ښه خبره ده چې دا درس مو هم اوس هیله ده چې زده کړی یې. نو راتلونکي درس لپاره راتلونکي درس پورې تاسو د الله په امان کې سپارم. خدای په امان.